د روسیې ولسمشر پوتین نن یکشنبه په روسیه کې ملي ماتم اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو بیان کې نن یکشنبه د تېرې ورځې د کنسرت د پیښې په تړاو چې پکې تر 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ملي ماتم اعلان کړ. تېره شپه په مسکو کې د سندرو په یو کنسرت کې برید ترسره شو چې پکې تر 80 زیات کسان ووژل شول او تر 140 زیات یې ژوبل شول. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر کسانو د هغه لوګي له امله ساور کړي چې په حال کې تر لګېدو وروسته راپورته شوی و. دا په روسیه کې د نږدې 2 لسیزو راوروسته تر ټولو ستره غمیزه او تروریستي پیښه وه. د روسیې د فدرالي استخباراتو په خبره انترفاکس اژانس خبر ورکړی چې 4 تنه د پیښې په تړاو نیول شوي چې د اوکراین د سرحد په لور روانو او اړیکه یې د اوکراین سره درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله خپره شوې وینا کې ویلي چې د پیښې عاملین به سخت مجازات کړي. د اوکراین حکومت جګپوړو چارواکو تېره ورځ تر برید وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا برید د اوکراین سره تړاو نه لري. د داعش ډلې د دې برید پړه په غاړه اخیستې او ویلي دي چې برید د دوی اړوند کسانو کړی دی. یو شمېر چارواکو چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي د ټیلیګرام په هغو چینلونو کې ویلي چې د روسیې امنیتي خدماتو له ادارې سره تړلي دي ادعا کړې چې یو شمېر برید کوونکي د تاجکستان هیواد دي او یا هم هغه تاجکان دي چې د روسیې تابعیت لري. د روسیې ولسمشر د برید په تړاو خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه او دا د روسیې د پیاوړتیا او یو موټی کولو لپاره ښه موقع وبلل.